ستاسو دې پوښتنې په مقابل کې زه باید دا ووایم چې د کوم حل خبره تاسو کوئ چې تاسو د غني راتګ د مشکل او د بحران د حل مسله کېدی شي یعنی کوم بحران د پاکستان سره بحران د چا سره امریکې سره امریکا خو غني نه مني ځکه چې هغه هلته ورباندې کیس کړی دی چې د پیسې غلا کړي دي کله چې د امریکا پلان ناکام کو هغه خو په هلته کیس وکړ چې دی غلا کړی دی د هلیکوپټر کې پیسې وړي دي یعنی د فراډ همدې لپاره خو امریکې ته پرېنښوده کنه خو پخوا د امریکې باشنده و د هغې پاسپورټ یې درلوده نو زه فکر نه کوم چې تاسو دا خبره چې کوئ چې دې راتګ و د احتمالي حل و اختلافاتو دا اختلافاتو باعث خو بالکل ګرځېږي لپاره دی چې د ډېر خلک دي چې مخالفت لري ورسره چا چې قرباني ورکړی خو نه کوي که چېرته د غني سره خبرې کېدلی نو بیا خو په هماغه وخت کې چې امریکایان ورته ویلي چې زه وځم تاسو غني سره خبره وکړئ نو هغه وخت کې به طالبان ورسره خبره کړې وه هغې ویل موږ دا په رسمیت نه پېژنو موږ د افغانستان د رئیس جمهور په شکل نه منو ځکه چې افغانستان اشغال دی او کله چې اشغال ختم شو غلام چې غلام به ورسره ځي نو دا ځواب ورته او دې اساس باندې هغه مجبور شو چې وتښتي په دې پوهېده چې دننه ورته ځای نشته دی نو د کوم بحران حل لپاره دی راځي د په وخت کې بحران و هغه وخت کې دې حل نه کړ نو اوس خو هغه بحرانونه چې د په وخت کې وخت اوس نشته دی که دی وایي چې زه راځم د تعلیم مسله حلوم که دی وایي چې زه راځم د قانون اساسي مسله حلوم خدای د هماغې ځینه د دنیا سره د خبرو کې طالب سره د یو زنګ ووهي چې زه قدرت نه غواړم زه صلاحیت نه غواړم زه صرف غواړم چې ته راشم او دا د تعلیم مسله حل شي او دا بیا هغه وخت وګورو چې ورته اجازه ورکول کېږي که نه نو زه فکر نه کوم چې د هغې راتګ د کمې قضیې چې وجود نه لري د حل باعث وګرځي د کمې قضیې که تاسو دې ته دا قضیه وایئ چې دی راشي او بیرته جنایتکاران راولي د جمهوریت د وخت دا شی قابل قبول نه دی ملت ته ملت هغه جنایتکاران نه غواړي هغې محاکمه غواړي د هغې جنایتکارانو یعنی دغه چې څه پخواني جمهوریت والا دي یا بالخصوص چې دا په افغانستان یا انټرنیشنل یا د شیطان انټرنیشنل کې چې دا جنایتکاران ټول راټول دي او د پخواني جمهوریت وخت کې څوک په وزارت دفاع کې او څوک چېرته اوس راغلي ناطقان شوي دي او ټوله ورځ د الله او رسول پسې راخیستې ده ټول دغه او د پاکستان د آیسای لپاره کار کوي جنایت کوي دا خلک که محاکمه شي دا درست کار دی لپاره ځکه چې دی تر څو محاکمه نشي دی د په نامه د حقوق بشرو د غربي نړۍ د ازادۍ نه غلط استفادې کوي او د میډیا نه غلطه استفاده کوي دی د غربي نړۍ د میډیا د اصولو په خلاف باندې لګیا دي کار کوي یعنی د ډېر کارونه د غربي نړۍ د میډیا د دغې په د اووم آرټیکل د اووم یو د اووم درېیم اووم څلورم د مادې لاندې راځي چې دا د قابل د تعزیراتو دي په دې کې دی تخلف کوي مګر چون بادار یا څوک چې پیسه ورکوي هغې قانون ځکه چې غربي نړۍ خو همداسې ده چې چېرته د هغې کوم شي ته ضرورت وي بیا قانون و مانون ته دوی نه ګوري تاسو دا پوښتنه چې د غني راګرځېدلو په صورت کې کم شرایط ورته باید مهیا وي شرایط باید دا مهیا وي چې ملت ورته حاضر اوسي غربي نړۍ ورته حاضره اوسي چې بالکل صحیح دی دا د بیرته راشي شرایط باید داسې وي چې هغې ته ضرورت اوسي هغې ته ضرورت نشته دی غربي نړۍ آماده نه ده ملت آماده نه دی هغې ته کوم ضرورت نشته دی کوم رول لوبولی نشي دومره قوي لوی لیډر نه دی چې لوی ملت ورپسې ولاړ اوسي ملت نه غواړي ډېر جزئي جنایتکاران دي چې مخکې مې تاسو ته وویلې چې شیطان انټرنیشنل یو د هغې کسان نه دي چې هغې د دغسې جنایتکار نه غواړي یو جنایتکار اوسي چې راشي چې د هماغې شاته دی ودرېږي ډالر یې واخلي او ډالر یې وخوري نو د شرایط خو د ورته جوړ نه دي او د هغه د رول لپاره کوم ځای هم نشته او راځم آخري قسمت ستاسو پوښتنې ته چې اسلامي امارت آماده نه دی چې هغې ته یا دعوت ورکړي او یا هغې ته کوم رول ورکړي او کوم ځای ورکړي او زه فکر نه کوم اسلامي امارت ته یې د خبرې ځواب هم ورکړي زه فکر نه کوم چې ځواب یې ورکړي او ځواب یې نه ورکوي ضرورت یې نشته دی هغې په هغه وخت کې چې د رئیس جمهورو
د لاسپوسه رئیس جمهور دی په امریکا هغه وخت ورته اطلاع نه ده کړې ځواب ورته نه دی ورکړی هلته به چې دوحه کې کېناستل امریکایان ته به یې ویلي موږ تاسو سره خبرې لرو موږ ستاسو غلامان سره زموږ کار نشته دا چې په افغانستان شیطان انټرنیشنل کې راځي یا فرضاً په نورو چینلونو کې راځي او ټول جنایتکاران راټول دي او بازار ګرم دی او د آی اس آی پیسې دي چینلونه باندې پیسې لګول کیږي په خلکو ته پیسې ورکول کیږي او د دروغو بدخشان او تخار درته سقوط ورکول کیږي د دې کسانو دا خو د دې نشي کولای چې فرضاً دغه وکړي چې نظام حالات شرایط ورته نه دي آماده او نه ورته څوک دا شرایط آماده کوي او نه دې ته د راتګ وخت شته دی او زه فکر نه کوم چې ځواب هم څوک نه ورکوي تاسو به وګورئ چې څوک یې ځواب نه ورکوي همداسې به پاتې شي